سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو برته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ. زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې د یوې نوي او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینوالو په دې ویډیو کې د PixelLab په اړه تاسو ته نوي معلومات درکوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په دغه PixelLab پروګرام تاسو ګورئ. PixelLab نو په دغه پروګرام کې یو نوی افشن دی، انشاءالله تر اوسه به تاسو ته معلوم نه وي، خو د دې ویډیو د کتو څخه وروسته به تاسو ته معلوم شي او تاسو کولی شئ چې په دې کې تاسو نوي انټروګانې او د یوټوب چینل لپاره نوې تصویران جوړ کړئ او په دې کې ډېره جالبه طریقه ده. تاسو ته ټوله طریقه ښایم. مینوالو د دې طریقې لپاره به تاسو لومړی PixelLab را ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل کې به یې انسټال کړئ. د هغې وروسته مینوالو تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ مینوالو دلته ګورئ دا زه ډیلیټ کوم. دلته تاسو ته داسې شکل راځي. دلته مینوالو تاسو که تاسو صفحه بدلوئ او که یې نه بدلوئ ستونزه نشته. نو دلته به تاسو مینوالو دغه ای توری تاسو ګورئ، په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ټیکسټ باندې کلیک وکړئ. همداشان دلته بیا مینوالو تاسو د پنسل ګورئ، دغې باندې به مینوالو تاسو ایډیټ دې به کلیک وکړئ او دا به ډیلیټ کړئ. دلته مینوالو تاسو چې هر چا نوشته کوئ د خپل چینل نوم به ورکئ. مثلا دلته زه ورکوم خپل وطن ګل وطن، دا مې ورکړ او دلته به مینوالو اوکې باندې کلیک وکئ. دا به دلته سنټر ته راولم. دلته مینوالو دغه لیکل چې دي د کوم چې ما وکړل دا غټوم. دلته به مینوالو تاسو سټایل باندې کلیک وکړئ او دلته به بي باندې کلیک وکړئ. دا به لږ غوټ شي. کله چې غټ شول مینوالو دلته راځم، دلته په دغه سټراک باندې کلیک کوم او دلته دغه اپشن ښکاره کوم. کله چې ښکاره شو دلته مینوالو د دغې سره نور رنګونه راځي. تاسو ګورئ مینوالو زه لویوم لږ په دغې اپشن باندې دغه لویوم. دغه ټیني شان تاسو ګورئ سایز دې باندې کلیک کوم. کله چې دا غټ شو نو تاسو به بیا ښه پوه شئ. اوس راځم همغه اپشن ته، دلته دغه اپشن ښکاره کوم. دلته تاسو چې کوم کلر انتخابوئ همغه انتخابولی شئ. مثلا زه سور کلر انتخابوم، تور انتخابوم. اوس دلته غواړم تور کلر انتخاب کړم. دلته لاندې دغه خط چې ګورئ دا ستاسو کلر رنګ تیزوي او سلو کوي. تاسو د باندې کلر برابرولی شئ. دلته دغه سایز کې دا کلر پرېږدم او دلته د کوم ټیک مارک چې ماته راکړی د باندې کلیک کوم. راځم دلته ګورئ مینوالو دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک کړ دغه خانه چې ده به انیبل کړئ او دلته دغه اپشن داسې زه وړم. تاسو ګورئ کوم ډیزاین کې چې تاسو ته خوند درکوي همغه ډیزاین کې تاسو دا برابرولی شئ. مینوالو تاسو ګورئ زه غواړم چې په داسې شکل راشي. دلته به اوکې باندې کلیک وکړئ او دغه چې سیو کوئ په دې کې هم یوه طریقه ده. تاسو سیو باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو سیو از ایمیج باندې کلیک وکړئ. همداشان دلته به راشئ دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به PNG انتخاب کړئ او دلته ډیفالټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به الټر انتخاب کړئ او دلته به سیو ټو ګیلري دې باندې به کلیک وکړئ. دا سیو شو. کله چې سیو شي نو دلته مینوالو تاسو اوس راشئ کین ماسټر ته. زه کین ماسټر ته راځم او دلته ګورئ تاسو ته دې طریقه ښایم چې په دې کې موږ څنګه کار کولی شو. دلته دغه اپشن باندې کلیک کوم. دلته راځم دغه کوم تصویر چې ما سیو کړ وبخئ دا تصویر ما پوره نه ده سیو کړی. د تصویر چې کله راغی نو دلته به مینوالو تاسو دغه اپشن ګورئ، دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو دغه اپشن کیکږئ. همداشان دلته به راشئ او کومه طریقه چې ما تاسو ته ښودلې وه همغه طریقه باندې به کلیک وکړئ. دلته به الټر انتخاب کړئ او سیو ټو ګیلري دا به انتخاب کړئ. اوس به زما تصویر ګورئ. د کین ماسټر ته راځم. کین ماسټر کې به اوس همغه
تصویر سیو شوی وي کوم تصویر چې زه غواړم دلته دې راشي څه ګورئ مینوالو راځم دا ګورئ مینوالو دلته ما تصویر راوړو فقط هغه کوم لیکل چې ما کړي وو هغه راغلی دی او تصویر مکمل نه دی راغلی دلته دا بکګراوند ما راوسته او دلته دغه تصویر راوړم تاسو ګورئ دا ګورئ فقط لیکل دي نور تصویر دې سره نشته نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ ښکلې ښکلې انټروګانې جوړې کړئ که چېرته تاسو ستونزه لرله ما ته یې کمنټ کې ولیکئ په راتلونکي کې به تاسو ته په دې باندې انټرو هم جوړوم او په دې کې که نور څه مشکلات وله موږ سره یې شریک کړئ مینه والو دا چې زه بیا حاضرېږم تر ښه یم په پاک رب سپارم د الله په امان